د کندهار تر ټولو بهترینه میوه انار چې په نړیوال بازار کې ډېر شهرت لري، داخل افغانستان کې ډېر مشهوره دي، ښه ذایقه لري. د کلونو را په دې خوا سږ کال ډېر بې اهمیته شوي دي په دې خاطر چې فروش نه لري. په داخل بازار کې که چیرې د داسې ښو انارو وځای ته ورسئ، حتما به د تیر په ډېر توپیر سره انار ترلاسه کړي. ښه خوند لري، مګر بازار یې خراب دی. بزګران یا کروندګر چې په دې باندې کلونه خواري کښلې ده، داسې درختې ډېرې شته چې 40 کاله 50 کاله وخت یې ورته ولي. ته دا اوس حاصلات کول، هغه انار څخه دې عایدات ترلاسه کول، په اطراف کې خو دغه اقتصاد یوازې د زراعت څخه پیاوړي کېږي، ښارونه بې له هغوی څخه غني کېږي. یعنې ښارونو ته د اطرافو خلک راځي، سوداوي کوي، دغه اقتصاد چې دی دا په جریان کې راځي. نو سږ کال د انار وضعیت ډېر خراب دی په د بازار پر ادرس باندې. نور د کندهار ارغنداب انار ډېر خواږه دي، دغه چاودلي او ختیان ورته وایي. دغه انار ته موږ راغلي یو چې د دې څخه د انارو روب جوړیږي. دغه روب دوه رقمه دی، دا چې سږ کال انار سم بازار نه لري، نو بېلابېل هیوادوال هڅه کوي چې د دې څخه رنګارنګ روب جوړ کړي یا په نورو برخو استفاده ورڅخه وکړي. دا خو نور د انارو روب ورته وایي. نو نور ګوره څوک یې دوشاب بولي، څوک مربا په نامه ورته وایي. نو د 17 کاله کېږي دغه مسلک دی، دا کار ته مو لاس ورشولی دي. نو د انارو اوبو څخه دا شی جوړوو. دا چې په دې کې د اوبه واچولې، بیا تر څه وخته پورې دې روب کېږي؟ څونه وخت نیسي او کوم مرحلې لري؟ دا بیخي ډېر وخت غواړي، بیخي ډېر وخت نیسي. دا تقریبا دغه دیګ چې دی چې دا اوس یې تاسو وینئ، دا د دغه ځای پورې ډک کړو. بیا مې تقریبا 4-7 بجې ته نورې ورچولي دي، هغه یې وچ کړي دي. اوس بیا دغه دی چې باندې دی. نو په دې کې تقریبا 15 منه 4.5 منه الا د 6 منو پورې سم روب راځي. دا ګس کې دا ټوله دیګ بیا د څونو اوبو ډکوي؟ ټوله دیګ چې څو دا تقریبا د 40 څخه بیا د 45 کڅوړو په دار کې. ښه، یعنې هره خلطه 1.5 من تر 2 منو پورې ده؟ هره خلطه 1.5 من تر 2 منو پورې ده. یا د 1.5 درنه ده، د 2 منو درنه ده. داسې خلطې دي چې اوس یې تقریبا وزن یې 4 کم 3 منه دا رقم کېږي.